د هیواد د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر د خپل ولایتي سفرونو په دوام د ځل کندوز ولایت ته راغی او دلته د دې ولایت والی سربیره د مرستندویو موسسو له استازو علماو سوداګرو او قومي مشرانو سره وکتل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وویل چې د سفر موخه د مرستو راټولول او د راستنیدونکو د وضعیت ارزول وو او د کندوز له سوداګرو مرستندویو بنسټونو او خلکو څخه یې وغوښتل چې د راستنیدونکو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې ورسره همکاري وکړي. موږ غواړو چې د معلومات مو وکړو چې څومره مهاجرین راغلي دي او څومره مرسته ورته شوي دي او کومه مرسته ور ضرورت دی. په دې باب موږ دوه غونډې وکړې، یوه ناسته هم د مؤسساتو سره وکړه، هغه نه هم د اوسنۍ مهاجرینو دپاره مرسته تارګېټ یا ظرفیت هغه معلومات هم وکړو. هغې وعدې وکړې چې موږ به انشاءالله سهار د سبا نه موږ اماده یو چې هغه مهاجرین چې دلته نوي راغلي پوره مرسته ورته وکړو. په ورته وخت کې د کندوز والي سوداګرو د مرستندویو بنسټونو استازو او قومي مشرانو په بیلابیلو برخو کې د اسلامي امارت د حکومت رغنده پروګرامونه په ځانګړې توګه د راستنیدونکو کورنیو د لاسنیوي په برخه کې یاد کړل او زیاته کړه چې سیمه ییز مسؤلین هم د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو لپاره یو شمېر پروګرامونه په لاس کې لري. د مرکز د هدایاتو په تعقیب دلته ټولې کمیټې جوړې شوي دي. د دغو کومکونو د جلب دپاره هم کمیټه جوړه شوې چې باید زموږ خپل افغانان، زموږ خپل تجاران او سرمایه‌داران، علماء کرام، متنفذین په دې برخه کې کار وکړي. پکار ده چې هم تجاران هم عام خلک له دغه مهاجر وروڼو سره مرسته او کومک وکړي. نو د موږ تجاران هم ان شاء الله العزیز چې په دې هکله به له خپلو مهاجر وروڼو سره خامخا کومک کوي. د هیواد د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې کندوز ولایت ته راغی چې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو له پیل سره څه باندې 6500 راستنې شوي کورنۍ کندوز ولایت ته راغلي دي.